دا یوی خور سوال کړی دی وی په ما باندې یوی زنانه دا اعتراض کړی دی چې هغه د الحاد نه متاثره ده او په الله باندې اعتراضات کوي، پیغمبر باندې کوي، په شریعت باندې کوي او موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو. نو هغې یو حدیث ما ته ذکر کړی دی چې دا څنګه شریعت دی چې په هغې کې پیغمبر دا وایي چې د خاوند نه به دا تپوس نه کېږي چې ده ولې خپله ښځه والې ده. دا خو ظلم شو د ښځې سره، او شریعت بلکل دروازه بنده کړه چې د خاوند نه به د سره تپوس نه کوي چې ده دا ښځه ولې والې ده. نو د دې به څه جواب کوو؟ نو وایي زما زړه کې لږ شک پیدا شو. الجواب، اولنی خبره ده د انګریزانو په ملک کې د اوسېدو برکت دی. ځکه علما وایي چې د انګریزانو ملکونو ته چې څوک ځي د ضرورت دپاره، نو د هغې دپاره دا شرط دی چې د ده سره تقوی او دویم دا چې د ده سره دومره علم وي چې د هغه ځي د خلکو د شبهاتو جواب پرې ورکولی شي. راځو دې حدیث له چې دې به څه جواب کوو. دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت دی، امام نسائی راوړی، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی، امام ابو داود هم راوړی. پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأته، د سړي نه به دا تپوس چرته هم نه کېږي چې د خپله ښځه ولې والې ده. دا حدیث یعنی محققین علماو کمزوری کړی دی سندن. د دې په روایت کې په سند کې یو راوي راځي عبدالرحمن المسلی. دې عبدالرحمن المسلی د لاسه دا روایت کمزوری دی، لکه غټ غټو علماو دا خبره کړې ده، امام ذهبي، امام ابن القطان او شیخ البانی رحمه الله، دې ټولو دا خبره کړې چې دا روایت سندن کمزوری دی. خو بعضو ورته صحیح ویلی دی. صحیح خبره خو دا چې دا روایت کمزوری دی، خو که بالفرض دا صحیح شي نو دې به څه جواب ورکوو؟ ګوره څو پورې چې د علماو سره خوا کېنې ناست، د هغه وخته پورې ته د دین په مسلو باندې پوهېدی نه شي. او زه دې خور ته دا وایم چې دا د سره انصاف نه دی چې معمولي خبره تا ته څوک راواچوي او په هغې سره ته شکي کېږي او ستا ایمان ګډوډ کېږي. دا اوس خبره نه شو. نو اول خو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوری دی. اوس بعضو علماو که دې ته صحیح ویلی، یا موږ به دا وایو چې دا صحیح شو، کمزوری نه شو، هسې د پوه کولو لپاره دا صحیح شو. نو راشه ته خو وګوره چې د دې معنی څه ده. ته خو ظاهره کې حدیث ګورې چې د سړي نه تپوس مه کوو چې ښځه ولې والې، خو ته د یو عالم نه تپوس وکړه چې د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی. په دې حدیث پسې مخکې شاته څه شتي، څه قصه شتي، څه واقعه شتي چې پیغمبر دا خبره کړې ده. نو د اهل علمو تفسیر د دې حدیث چې کوم کړی دی هغه بلکل د عقل موافق دی، او هغه دا دی علماو د دې حدیث وضاحت داسې کړی دی، وی د خاوند نه به تپوس نه کوي چې ښځه یې ولې وهلې ده. وی د دې مطلب دا دی چې چاله نه دی جایز چې د چا د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. مناسب نه ده دا خبره؟ یعنی چاله نه دی جایز چې د یو سړي نه د هغه د کور د رازونو په باره کې تپوس وکړي. دا د حدیث مطلب دی. یو سړی راولګېد او خپله ښځه یې وواله، او شریعت کې هم گنجایش دي چې کله ښځه یو داسې مرحلې ته ورسي چې هغه خبره نه اوري، په هغې باندې نصیحت اثر نه کوي، بدتمیزه ده، بد اخلاقه ده، د هغې تربیت کول غواړي. د تربیت په یو مرحله دا ده چې ته یې ووایې. دا خو الله اجازت ورکړی دی سورة النساء کې. یو سړی راولګېد او خپله ښځه یې وواله. اوس ته په ده پورې نښتی چې ولې دې والې ده؟ دا خو ته رازونه معلوموې د کور، د هغه ښځه د هغه والې ده. او ځکه بعضو علماو دا خبره لیکلې ده، سبحان الله. ګوره ځکه علماو ته واپس کېده دا حل دی د هرې مسلې. لکه امام ابن قدامه رحمه الله دا خبره لیکلې ده، وایي کیدی شي دې سړي دا ښځه وهلي د داسې مسلې د لاسه چې هغه د کوروالي سره تعلق ساتي. دې ښځې وله خبره نه یې منلي، بله د څه مسله تعلق ساتي دغې سره، یا د بچو د راوړو مسله، یا بله څه. نو تا له چا دا گنجایش در کړی چې ته ترې دا تپوس کوو چې تا ولې وهلې ده؟ دا خبره به هغه تا ته بیان کړي، او که څه درته وایي نو دروغ به وایي. نو په دروغو کې ستا د لاسه پرېوتو، او د هغه ښځه ده. الا یو ځای گنجایش دي. علما وایي چې یو سړی معروف وي په بد اخلاقۍ او په بدتمیزۍ او په ظلم، نو د ده نه به تپوس کېږي چې ښځه یې ولې والې ده.
ځکه چې هغه معروف دی چې دی د ښځې سره ظلم کوي زیاتې یې کوي نو د ده نه به نیکان خلک چې څوک جوړه راوستی شي دا کور برابرولی شي هغه پوهان خلک د ده نه تپوس کولی شي چې ته دا ښځه ولې وهې خو نور عام چاته دا ګنجایش نشتی چې دا تپوسونه کوي چې ته دا خپله ښځه ولې وهې یو سړی دی دا ښځه بلکل وهي نه ښه دینداره سړی دی ښه تقوادار سړی یو ورځ یې ښځه وواله اوس دا سړی نه ظالم دی نه بد اخلاقه دی نه بدتمیزه دی خو څه مسله راغلې ده که د کور څه راز مسله ده د کمرې مسله ده کیدای شي د کټ مسله وي څه خبره خو شتي او ته پورې نښته نه نو ته ماته ووایې چې دا تا ولې والده دا د درنو خلکو کار دی که د سپکو د سپکو یعنې سړی دا تپوس د چا نه نشي کولی چې کله یو سړی په ظلم معروف نه یو ښه تقوادار سړی دی دیندار څوک چاته دا نشي ویلی دا نشي ویلی ته دا بچي ولې وهې بیا سړی داسې سړی نه دی خو چې دا بچي والي دی خو تربیت کې به ضرورت راغلی نو بیا لا دا تپوس شو چې تا خپله ښځه ولې والي ده یا یو سړی راولګېد د خپلې ښځې نه خفه شو ویې شړله د پلار کور ته او ته دا تپوسونه دې کوې چې ولې دې شړلې ده اوس ما ته شا به دا راز ووایه شا به ما ته دا هره خبره د کولو خو نه تا ته به اوس یو سړی د خپل کور تفصیل بیانوي چې زما د ښځې سره دا مسله وه دا وه نو اوس هم څه خیال دی د دې شرح مبارکې چې دا مناسب ده که نه ده که دا حدیث صحیح شي او دا معنی ده نو دې کې څه دي دې کې څه ظلم شتي بلکې دا خو د شریعت رحم او کرم دی چې ستا د کور د رازونو خیال ساتي دومره شریعت زموږ د کور له زموږ د معاشرې له عزت ورکړی دی چې دا مناسب نه دي سبحان الله ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بدترین انسان سړی او بدترینه ښځه په خلکو کې هغه دي چې د شپې دا ښځه خاوند د یو بل سره میلاو شي سحر بیا خلکو ته خپل رازونه بیانوي دومره شریعت زموږ د درنوالي زموږ د عزت خیال ساتلی یو سړی راولګي او په فیسبوک کې بیا تصویران ورکوي دا خو ده ځان وشرموي شریعت خو تا ته وایي چې رازونه به بیانوي ده د کمرې او دا زما د واده کمره ده او دا مې پلانې ده او دا علانې ده او تصویران ورکوي یو سړی د خپلې ښځې سره جنګ کوي څه مسلې او دا سړی په دې مشهور نه دی لکه اوس یو سړی محله کې مشهور دی ظالم دی نو ده ته به ویلی کېږي چې ته دا خپله ښځه ولې وایي منع شه د دې دا به نه وایي دا ظلم دی دا زیاتې نو امید دی چې خبره به واضحه وي که نه نه ده واضحه واضحه ده والله اعلم